नेक्स्ट टाइम तासो कम हम निशान राके अलग होते डिसेंटली تاسو لیسه نشان را ګرانو عزتمندو مونږ سره موجود ده نادیه خان صاحبه پښتون قوم ته څه پیغام دی جی بس تاسو د دویم عمران خان چاته هم خپل نمونه پی ٹی آئی والا نمونه کړی دی تاسو هغه ته ووٹ کوي اور د ووٹ عمران خان دی اوس انډیپندنٹ دی نوم انډیپندنٹ دی بٹ کم خلک عمران خان نومینیٹ کړی دی هغه عمران خان دی سو عمران پی ٹی آئی جھنڈا بکې هغه نوم اور هغه نشان به وکي اور ووٹ هغه دا ته وای څه فرق پری وزي پدی باندې نه پدی باندې چې نشانی دی واغه څه فرق سوشل میڈیا ڈمنا زیادہ تیز ہے اس چاہتا ہوں دا گران نہ دے انشاءاللہ ٹول خلقوں ته دا پتہ دے کم کینڈیڈیٹ دے اور آگے عمران خان نمائندہ دے آگے ته بتا سو ووٹ برا کے خوشحالی سے خبر شته انشاءاللہ ډیر جلد عمران خان به بهر راشي اور آگے ته تاسو دا یو تحفہ برا کے آگے د پی ټی آئی کم نمائندگان دي آگے ته تاسو ووٹ راکې دا ته وای چې دا د جهیز سامان نه دی الیکشن کمیشن په انتخابي نشان کې تاسو لور کړ ډیفینیټلی ورته جهیز سامان دی جی زدانویم او کم فیو آگے سیزونه داده ما ته پته نه دی دا څنګه الیکشن کمیشن د نشان برا کې بیا هم د الیکشن کمیشن ته زما ریکویسٹ دی نیکسٹ ٹائم تاسو کم هم نشان راکې الګ هونته ډیسنټلی تاسو لیسه نشان را کړی ما سره دی اوس په وګورو ما سره یو وکټوم دی او یو دی ملکا کوین سو ما سره دوم ټیک دی خان صاحب کله بار راځي خان صاحب کله بار راځي انشاءاللہ او ډیر جلد انشاءاللہ تاسو دعاو کې اور انشاءاللہ ز ډیر زیات کانفیډنٹ مې مونږه لویس ډیر زیات مطلب کار کوي اور لګیا دی تاسو ته پته دی انشاءاللہ یورس دل نه لاړو یورس به بهر راشي انشاءاللہ دا عدالت دی فیصله ته څنګه ګورئ جی غټ عدالت د پاکستان اوس ریویو بیا هم کیږي اور انشاءاللہ زموږ دمر خلکو نمائندہ یو ټولو نه غټ جماعت د پی ټی آئی هغه د داسې پکار نه مونږه دمر خ الیکشن کو هغه کیوں ټیک دی مطلب زیات تاسو وې زیات خي بیا دا پکار نه او دا بالکل ایکسپیکټ نه یو جهان مننه خوشاله اوسئ